السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لرو برو افغانانو ورونو زمان نننۍ ویډیو به په ازغن تار وانه وي، کم ډورنلیان وانه چې کوم ازغن تار تیریږي د افغانستان دوه تقسیمه کوي دې باره کې ده، ځکه چې د اټکه پورې ټول یو افغانستان دی، د دې تقسیم موږ په یو صورت هم نه منو. نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې حقیقتونه ویم چې اصلي معامله دلته څه شی روانه ده، څه شی کېږي. زما ویډیو ضرور نه ده چې اشرف غني صاحب وګوري، زما ویډیو زه د خپل ولس لپاره کوم، خپل ولس ته اګۍ ورکوم چې څه روان دي دغلته. نو دا ویډیو وګورئ او واورئ، خوښ هم شه مخکې شیر کړئ. افغانان ورونو دلته ما یو کس لګولی د پاکستان یو جرنیل چې هغه د پاکستان ولس ته د کشمیر باره کې څه وایي بیان ورکوي، او دا شاته چې وګورئ په دې عکس کې چې تاسې ښه توجه ورته وکړئ، نو په دې عکس کې د ازاد کشمیر کوم چې د پاکستان طرف ته ازاد کشمیر خپل یو صدر اعظم یې لرلو، هغه د پاکستان په نقشه کې راوستي او قوم ته وایي خپل پاکستانیانو ته چې موږ وروره د انډیا طرف ته چې کوم کشمیر دی د هغې په جنیوا کې په یونایټډ نیشن کې او په دې ځایونو کې وروره آواز اوچت کړی او د هغې وانې وروره زموږ خبرې روانې دي. او دې ته موږ دالخواره ویو، دې ته موږ وروره صاحب لنګمار ویو، دې ته موږ دا ویو چېرې تاسو ته اسلام موږ رسولی، موږ د احمدشاه ابدالي بچیان یو، موږ د احمدشاه د لوی قهرمانانو د باچا خان بابا یا د خان شهید بچیان یو. خو خبره دا ده چې بل طرف ته چې وګورئ زموږ او ستاسې په حکومت کې ناست چې اشرف غني صاحب چې دا هم د احمدشاه ابدالي نوسی دی او همداسې عبدالله صاحب بالکل خاموشه دی. د دې خاموشۍ وجه چې شی د افغانانو، ولې تاسې خاموش یاستئ؟ ولې تاسې په ډورنلیان باندې خبره نه کوئ؟ ولې د ولس ته وضاحت نه ورکوئ؟ ځکه چې یو پنجابی راپاڅېږي خپل ولس ته خپل پاکستانیانو ته وضاحت ورکوي، مګر تاسې خاموشي ده، ستاسې په چوکۍ باندې جنګ دی. څه وجه ده؟ تاسې خو اول دا کار وکړئ چې دا په یونایټډ نیشن جنیوا کې اوچته کړئ دا معامله چې دا مقبوضه افغانستان ښکته ده، ټکه پورې دا د افغانستان حصه ده. نقشې جوړې کړئ چې څنګه نقشه دې جوړه کړې دی اشرف غني صاحب. یو بیان ورکړه د خپل ولس ته کېنه په ټي وانې کېنه او شاته نقشه ولګوه د نرانو غونته کې، ټول ولس تاسو سره دی، لر او بر افغانان ټول تاسو سره دي. شاته پکې دا کړه چې دا مقبوضه افغانستان دی، د افغانستان خاوره ده، موږ ډورنلیان نه منو. خو بیا که دا خبرې نه کوې نو بیا پوه شه چې تا کومه معامله کړې ده. ځکه چې کله کرزی صاحب کوزېدو هغې امریکایانو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړو، تا لاسلیک کړو او تا په دې شرط لاسلیک کړو چې امریکایانو تاسې به د افغانستان د خاورې حفاظت کوئ. نن امریکایان ستا خاوره پنجاب ته ګفټ کوي، پنجاب ته یې ورکوي. دا کومې سیمې خاردار چې تیریږي دا امریکا پیسې ورکوي. اشرف غني صاحب ولې دې ولس ته دا خبره ده پټې؟ موږ ته خبر ته څنګه نه خبر؟ ولې پردي بچي وژني؟ او موږ به افغانانو کله راپاڅېږو، کله به د خپلې مور پوښتنه کوو. ځکه موږ په 1915 کې دا غلطي وکړه چې د داود خان په وخت کې موږ ښه کولی شو چې دا خپله خاوره هم ترلاسه کړې وه، ترلاسه هم نه کړه. د ظاهرشاه په وخت کې دا چانس موږ سره و، د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې دا چانس موږ سره و، د طالبانو ملا عمر صاحب په وخت کې موږ سره دا چانس و، د کرزي صاحب په وخت کې دا چانس موږ سره و. اوس اشرف غني صاحب ستا په دا کې دا چانس شته دی چې موږ ورشو ورور صاحب مهربانه، ځکه پنجاب خو موږ نه پرېږدي. پنجاب خو ورور نه ولا چې امریکایان لاړ هغې خو روانې بمباریان او بېعزتیان یې راته راواړولي. پنجابي خو ښکته دا کارونه وکړه په مقبوضه افغانستان کې، تاسې به هغه منطقي کتلي په ښکته مقبوضه افغانستان کې کم ناروا عملونه یې چلته ونه کړه. اوس د افغانستان نمبر پاتې دی. والله چې ستاسې هر یو کور مخې ته پنجابی ودرېږي، والله چې ستاسې د هر یو کور بېعزتي پنجابی وکړي چې چېرته راوچت نه شوئ. نو اشرف غني صاحب یا حمدالله محب صاحب یا عبدالله صاحب خدای لپاره د خپل ولس هم وضاحت ورکوي. که معامله هم کړي خو ویوئ، که معامله هم نه کړي هم ویوئ چې موږ پوه شو. ځکه چې حمدالله محب صاحب په دغه کې په امریکا کې یو بیان ورکړو، امریکایانو راوشړلو. نن ته په کابل کې ناست ورکړه بیان چې اصلي معامله څه شی ده دلته، څه معامله شوې ده. د امریکایانو دغه پیسې چې ورکوي پاکستان ته دا د څه لپاره ورکوي چې د افغانستان تیروي؟ دا خو تا ورسره امنیتي تړون کړی دی، د دې څه مطلب شو؟ نو خبره دا ده افغانانو باید چې موږ تاسې په ځان په خبره پوه کړو. دا د کونړ سیند ته راورسېد، بله ورځ به د کونړ د سیند نه راوړي، دا به وروره صاحب مهربانه ګوشتې ته راغی، د ګوشتې نه به کامې ته ځي، د کامې نه همداسې جلال آباد ته ځي، دا اوبه به هم دنه لاندې کوي، دا هر څه به هم دنه لاندې کوي. چې تاسې خاموشه پاتې شوئ نو د خدای دپاره خاموشه مه پاتې کېږئ، راوچت شئ او ملي قیام وکړئ د پاکستان په خلاف چې تاسې دا کار نه کړی، بله تاسې سره لاره نه ده پاتې، دا جنګ تاسې ته پاتې دی. یو ورځ نه یو ورځ به تاسې د پنجابي سره جنګ کوئ. نو چې د هغې نه مخکې چې تاسې وژني، تاسې ذلیله کوئ، نو یو خپل ملي دغه وکړئ، یووالی او ورځئ پې، بله لار تاسې سره نه ده پاتې. او اشرف غني صاحب ته د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې د دې پوره وضاحت ورکړه چې معامله څه ده. ته ولې په یونایټډ نیشن کې یا په جنیوا کې د ډورنلیان معامله نه راوچتې د مقبوضه افغانستان؟ ولې نقشې نه جوړې؟ ولې پې خاموش یې؟ نو که خاموش یې نو پوه شه چې دا معامله تا کړې ده،
تا نه موږ پوښتنه کوو چې د دې وضاحت موږ ته راکړي. دا ویډیو مخکې شیر کوئ افغانانو یخ شئ چې ګوره تور مخه ستاسې کور مخې ته ودرېږي خوښ خپله